کنه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د چا څه پوښتنه وکړه، د ابی ابن کعب څه پوښتنه وکړه، ول تقوا څه ته ویل کیږي؟ تقوا څه ته ویل کیږي؟ دور ته ویلې ول کله داسې پیښه سوې ده چې ته مطلب په سارا کې روان یې اځغې ډېرې، ول و خود دا خو عامه خبره ده، ول داسې پیښه سوې ده چې ته راولاړ سوی دا خپله لمن دا خپلې پایڅې دې راپورته کړې دي، یوه پښه دلته کښېږدې بله د هغه څه علاوه بل ځای کښېږدې، په دې چې ځوځان دي اځغې دي زه پښه پکې کښېنږدم ما ته تاوان ونه رسوي. ول و کنې سړی چې پر سمه لار روان وي نو قصیده روان یې چې اځغې یوه خوا او بله خوا ته به کېږي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته ویلې ول بس تقوا دې ته ویل کېږي چې کله د الله نافرماني راله د دې ځای به ته پښه اړی، د الله رب العزت نافرماني راله د دې ځای به بیا خپل نظر اړی. اوس لکه څنګه په اځغۍ کې یو ځای بل ځای پښې ایښولو دغسې دا زما او ستا په مجلس کې دا زما او ستا خوله راواخله، زما او ستا سترګې راواخله، زما او ستا غوږونه راواخله، زما او ستا لاسونه او پښې راواخله، د غیبت ځای رالی پښه تر واړوه، د بهتان ځای رالی پښه تر واړوه، د تهمت ځای رالی پښه تر واړوه، د غلط نظرۍ ځای رالی سترګې تر واړوه، دغه رقم د خولې د بدوالي ځای رالی خوله تر واړوه. دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته تقوا ویل کېږي. او دویم شی پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې عام طور سړی جنت لره ځي د دوو خبرو تقوا الله، د الله څخه وبېرېږه، د الله څخه خوف وکړه، الله چې څه فرمایلی دی هغه په ځان کې راوله، چې د کومو څه منع کړی هغه په ځان کې راوله، د هغو څه ځان چې دی هغه. که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ، د الحاج مولوي نورالدين اغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ.